خدای پاک ډېر لوی دی. هغه په هر څه قدرت لري. هغه ځمکه او اسمانونه په خپل امر پیدا کړي دي. اسمانونه د هغه لوی ښکاره کوي. هر څه چې خدای پاک پیدا کړي وو ښه وو. خدای پاک ډول ډول بوټي او ډول ډول ځناور پیدا کړل. بیا هغه له خاورو څخه لومړنی انسان پیدا کړ او په هغه کې یې د ژوند ساه ورکړه. دا لومړنی انسان چې ژوندی شو بابا آدم و. بیا خدای پاک یوه ښځه پیدا کړه چې د بابا آدم د ژوند ملګري شي. دا ښځه بیبي حوا وه. خدای دواړه پیدا کړل چې هغوی د هغه ځینې صفتونه ولري تر څو د خدای سره نږدې اړیکې وساتي. هغوی په یو ډېر ښایسته باغ کې چې عدن نومېده د خدای پاک په حضور کې هوسا او خوشحاله ژوند درلود. هلته نه غم و او نه مرګ. خدای پاک بابا آدم ته وفرمایل د باغ د منع شوې ونې میوه مه خورئ. خو یوه ورځ شیطان بیبي حوا تېر ایستله. بیبي حوا او بابا آدم دواړو له هغې ونې نه میوه وخوړه. د دې نافرمانۍ په سبب د هغوی اړیکې د خدای سره وشلېدې. ځکه چې خدای پاک مقدس ذات دی نو ګناهګاران د هغه په حضور کې ژوند نشي کولی. خدای پاک دواړه د باغ څخه وشړل او د دې نافرمانۍ په سبب آدم حوا اولادونه یې رنګارنګ دردونه زغمي او د مرګ سره مخامخ دي. خو خدای پاک د انسانانو سره مینه کوله او هغه یو پلان جوړ کړ چې د آدم اولادونه بیرته ځان ته راوګرځوي تر څو د هغه سره تل ژوند وکړي. په مقدس کتاب کې خدای پاک خپل پلان ښایي چې څرنګه انسان د ګناه د شرم او ابدي سزا څخه بچ کړي او د انسان او خدای ترمنځ بیا ښې اړیکې برابرې شي. خدای پاک د دې پلان یو برخه حضرت ابراهیم ته وښودله. حضرت ابراهیم په خدای پاک باندې ایمان درلود او د هغه عزت یې کاوه. خدای له هغه سره وعده وکړه چې تا ته به برکت درکړم او د دنیا ټول قومونه به ستا په وسیله برکتي شي. خدای له حضرت ابراهیم سره وعده وکړه چې نسل به یې د سمندر د شګو او د اسمان د ستورو په شان ډیر کړي. حضرت ابراهیم په خدای پاک باندې باور وکړ. خدای پاک ترې خوشحاله شو. هغه یې قبول کړ او هغه ته یې د خپل دوست یعنی د خلیل الله لقب ورکړ. یوه ورځ خدای پاک وغوښتل چې حضرت ابراهیم وآزمایي چې هغه څومره په خدای باندې باور لري او د هغه امر مني. خدای ابراهیم ته وفرمایل چې خپل زوی قرباني کړه. حضرت ابراهیم ته د خدای پاک وعده یاد وه چې خدای به د هغه د دې زوی په وسیله د هغه نسل ډیر کړي. خو هغه په خدای قوي ایمان درلود او حکم یې ومانه. بیا حضرت ابراهیم خپل زوی حلالولو ته تیار کړ. کله چې حضرت ابراهیم خپله چاړه راپورته کړه خدای پاک ورته غږ وکړ چې ای ابراهیمه هلک ته ضرر مه رسوه. زه پوهیږم چې ته زما نه ویریږې او زما د حکم منلو ته تیار یې. بیا ابراهیم یو پسه ولید چې ښکرونه یې په یو بوټي کې نښتي وو. ابراهیم هغه پسه د خپل زوی په ځای قرباني کړ. د دغه قربانۍ پسه په ورښودلو سره چې د ابراهیم د زوی په ځای به حلال شي مهربان خدای حضرت ابراهیم ته خپله ډېره مینه ښکاره کړه او ټولې دنیا ته یې هم د خپلې مینې څرګندونه وکړه چې هغه دا پلان لري چې یوه ورځ به داسې یو کس راولیږي چې د ټولو خلکو د ګناهونو دپاره قرباني شي. خدای پاک خپلو پیغمبرانو ته ښودلي وو چې یو بېګناه کس به دنیا ته راولیږي او هغه به د انسانانو د ګناهونو په بدل کې قرباني شي.
او له هغوی نه به ګناه او د هغې شرم لرې کړي، نو هغه به په دې قربانۍ سره لاره خلاصه کړي تر څو خلک پرې ایمان راوړي او د خدای سره ابدي ژوند ولري. پیغمبرانو دغه کس د مسیح په نامه یاد کړی دی. هغوی ویل چې خدای به هغه د دې لپاره رالیږي چې خلک وژغوري او تل تر تله د هغوی روحاني بادشاه وي. پیغمبرانو پیشګویي کړې وه کله چې مسیح راشي نو بندیان به آزاد کړي، ړانده به بینا کړي، مظلومان به آزاد کړي او خلک به له ګناه څخه وژغوري. حضرت داود ویلي و چې خدای پاک به مسیح ته ووایي چې ته زما زوی یې. د پیغمبرانو مطلب خدای مکړه جسمانی زوی نه و، خو مسیح چې د خدای ابدي کلام دی، د خدای روحاني زوی ځکه دی چې د خدای ذات په انساني وجود کې دنیا ته راغی. او د خدای زوی د مسیح یو آسماني لقب دی چې د خدای پاک د ذات سره د هغه نږدېوالی څرګندوي او ښایي چې هغه د روحاني واک او اختیار خاوند دی. پیغمبرانو ویل چې مسیح به د بیت لحم په ښار کې پیدا شي او د هغوی د بادشاه په حیث به اورشلیم یعنی اوسنی بیت المقدس ته راځي او د هغه یو نږدې ملګری به په 10 سپینو زرو سکو باندې د هغه مخبري وکړي. هغوی ویل چې مسیح به خپله وینه تویه کړي او خپل ژوند به قرباني کړي او خدای به په 3مه ورځ هغه بیرته د مړو نه ژوندی راپورته کړي. دانیل نبی مسیح د انسان زوی په لقب معرفي کړی او ویلي و چې هغه به په ورځو کې اسمان ته پورته کړی شي او په آخر کې به همدا د انسان زوی د نړۍ د ټولو خلکو قضاوت کوي. 2000 کاله کېږي چې عیسی مسیح په دې نړۍ کې ژوند کوو او کله چې خلکو د هغه معجزې ولیدلې نو دا پوښتنې به یې په خپلو کې کولې: آیا دا هماغه مسیح نه دی چې د بشر د خلاصون لپاره راتلو؟ آیا د ده ژوند هم هغه شان نه دی چې پیغمبرانو د مسیح په هکله ویلي وو؟ دا فلم ښایي چې حضرت عیسی څوک دی، هغه څه وویل او څه یې وکړل، او دا ټول په مقدس کتاب کې لیکل شوي دي. د مسیح په شان اصلي رول ترسره کول د کوم لوبغاړي د وس کار نه دی، خو دا فلم په دې مقصد جوړ شوی دی چې خلک د حضرت عیسی یعنی د مسیح د ژوند په اهمیت پوه شي